ای په دردونو او مشکلاتو کې راګیر انسانه، ولې نه پوهیږي چې ستا خالق تر ټولو ډیر غفور او مهربانه ذات دی. هغه چې شپه په ورځ او ورځ په شپې بدلولی شي، نو ته څه فکر کوي چې هغه به ستا د تقدیر په بدلولو قادر نه وي؟ د نړۍ په میلیاردونو انسانانو کې یې ته نه یې هیر کړی. ستا خوراک څښاک در رسوي، ستا ضرورتونه پوره کوي، او ستا له حال او دردمن زړه نه هیڅکله غافل نه دی. نه هم ستا غوښتنو ته د رد ځواب درکوي. هغه خو به ستا ازمایي چې زما دغه بنده ما سره په مینه کې د صبر تر کوم حده پورې تللی شي، څومره حوصله کوي، څومره ما یادوي او څومره شکرګزاره اوسي. او بیا چې کله هغه ستر ذات له خپل ټول عظمت او جلال سره له تا عجز بنده نه راضي شي، نو د ځمکو او اسمانونو دروازې دې پر مخ خلاصې کړي او په یو کن فیکون د ټول ژوند در بدل کړي. د یو مؤمن مسلمان په حیث په دې کلک یقین او باور ولره. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله تعالی فرمایي وای څوک چې له الله جل جلاله څخه وویرید، الله تعالی به هغه ته له ستونزو نه د وتلو لار پیدا کړي او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې د ده ګمان هم نه وي. او چا چې په الله تعالی توکل وکړ، نو هغه د ده لپاره کافی دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.